د لومړي ځل لپاره د برېښنا مسلکي انجینرانو پر مټ د ماهیپر برېښنا تولید فابریکې په اساسي ډول ترمیم شوي توربینونه بیا چالان شول. د ماهیپر برېښنا تولید فابریکه د کابل اسمانڅکو غرونو منځ کې پیچلي سیستم سره تر ټولو په کم وخت کې له لسیزې وړاندې جوړه او فعاله شوې ده. د دې فابریکې توربینونه یوازې 2008 زیږدیز کال کې د بهرنۍ کمپنۍ له لوري رغول شوي وو، خو دا ځل د لومړي ځل لپاره د بهرنیو کارکوونکو له مرستې او لارښوونې پرته د افغانستان برېښنا شرکت مسلکي کارکوونکو له لوري د شاوخوا 8 میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شول او دا د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینیر صفی الله احمدزي، د برېښنا تولید حوزې ریاست رئیس حاجی احسان الله امین او د دې فابریکې مسئولینو له لوري بیا چالان او د برېښنا تولید ترې پیل شو. در حالی که این توربینا را ترمیمات اساسی شه عموما کمپانی‌های خارجی می آمد استخدام می شد و این کارا را انجام میداد، اما انجینرهای د افغانستان برېښنا شرکت در طول همین مدت 4 ساله که امارت اسلامی افغانستان آمده کدام خارجی را به خاطر حل مشکل برقی خود نخواسته و توانسته تا با پرسنل موجود که کادرهای ما واقعا زحمتکش هستند بالای از اونها همین ترمیمات اساسی را هم انجام بدن. د ماهیپر برېښنا تولید فابریکې امیر انجینیر نصرت الله عزیزي وایي چې د 2 توربینونو اساسي رغونې چارې د پرلهپسې هڅو پایله کې په کم وخت کې بشپړې کړي دي. ترمیم ما که از اول جوزای سال 1403 آغاز شده بود و الا 6 ماه دوام یافت تا اینکه ما موفقانه در طول 6 ماه 2 پای ماشین مایع گیت بالایش ترمیم اساسی بکنیم و به بهره برداری بسپاریم. د یادونې ده چې دا یوازې د ماهیپر برېښنا تولید فابریکې توربینونو اساسي رغونه او بیا فعالونه نه ده چې د افغانستان برېښنا شرکت مسلکي انجینرانو پر مټ ترسره کیږي، بلکې اوس هیواد کې د اوبو بندونو اړوند برېښنا تولید فابریکو ټولې چارې د افغانستان برېښنا شرکت انجینرانو له لوري ترسره کیږي.